ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. السلام علیکم. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. نن چهارشنبه د 1405 هجري شمسي کال د اسد یا زمري 21 نیټه ده. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خبرونو لیدونکي وي. اوس هم پام وکړئ د لغمان د ملي ټلویزیون سیمه خبرونو ته. خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه شاکر الله هڅاند یم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د مهترلام ښاروالۍ له لوري د سباندې 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو پارک د احاطې جوړېدو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي سږکال به په دې ښار کې ګڼ شمېر پروژې پلي شي. دا د لغمان ولایت د مهترلام ښار سلطان غازي بابا ښارګوټي کې د شهید مولوي حبیب الرحمن په نوم د یو پارک د بنسټ ډبره ده چې د دې ولایت د یو شمېر مسؤلینو په شتون کې پیل شوې. د مهترلام ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا یاد پارک په 15 جریبه ځمکه د ښاروالۍ له داخلي بودیجې د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي چې چارې به یې د 4 میاشتو په موده کې بشپړې شي. دا پارک چې دی څه د پاسه 2 میلیونه دا په قرارداد ورکړی شوی دی او د دې سروې ماهر انجینرانو کلي ده. د 10 خواوشا خلک به په دې پارک کې ولسي خلک به پکې دا د کار زمینه دیو ته برابر شي او دا پارک چې دی 4 میاشتو په اوږدوالي کې به دا ګټه اخیستنې ته انشاءالله وسپارل شي. د چارو د پیل په مراسمو کې د لغمان والي وویل په دې ولایت کې د بیا رغونې کارونه په منظم شکل جریان لري چې په ترڅ کې باید سږکال لسګونه پروژې پلي شي او د ولایت ګڼ شمېر ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. مولوي صاحب حبیب الرحمن چې ډېر یو تاریخي سړی تېر شوی دی، د په نوم باندې دا پارک افتتاح شو. دې نه به خلک انشاءالله ډېر فایده واخلي. اطمینان ورکوو په دې لنډ وخت کې به انشاءالله په لسګونو پروژې افتتاح شي. بعضې به د مؤسساتو له طرفه وي او بعضې به انشاءالله د خپله د ښاروالۍ له طرفه وي او د ښاروالۍ کارکوونکو ته هم د ما دا هدایت ده او دوی نه مې دا غوښتنه ده چې په ښه ایماندارۍ باندې کار وکړي ولسونو ته، ځکه د ولسونو په موږ باندې حق ده او د موږ دا مسؤلیت ده چې خپل ولسونو ته د کړېدلي ولس ته څنګه نفع ورسوو. بل لور ته د سلطان غازي بابا ښارګوټي اوسیدونکي د یاد پارک د کارونو په پیلېدو خوښ دي او وایي چې دوی لپاره د تفریح، ورزش او مطالعې یو ښه ځای برابرېږي. موږ د ښاروالۍ نه ډېره مننه کوو، خوشحاله یو. پارک ټول او د اسانتیا ځای دی، تفریح ځای ده، خوشحالېږو. موږ ته هغه پارک هم ښه جوړ شوی ده او یو دا د نیالګیو بعضې کارونه پاتې دي او اوس یې دې باندې کار شروع کېږي او فعلا موږ وینو چې اقدام شروع ده په باندې. موږ تاسو نه ډېره مننه کوو، ټولې ښاروالۍ ټولو کارکوونکو تاسو راغلي دي، یو نړۍ مننه، خوشحاله یو او دا موږ لپاره د افتخار ځای دی. دغه کوم کار چې اوس ښاروالۍ دلته دا د پارک په رابطه شروع کړی، موږ ډېر خوشحاله یو او ځکه چې دا خو دا د کلي ماشومان او د کلي خلک دې نه ښه استفاده کوي، یو تفریحګاه ده او د چاپېریال ساتنې په خاطر باندې هم دا یو شینوالی دا ولس ته ګټه کوي، خلکو ته ګټه کوي. د ښاروالۍ دغه فعالیتونو نه موږ ډېر خوشحاله یو. خدای دې ورته توفیق ورکړي چې دغسې تل دغه د ولس خدمت وکړي. د یادونې وړ ده چې مهترلام ښاروالۍ څو ورځې وړاندې د 9.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د دې ښار د 2 ناحیو د ودانیو جوړېدو چارې هم پیل کړي دي. د لغمان والي د عمر بن خطاب مرکزی دارالیتام څخه لیدنه وکړه. د لغمان والي قاری بختیار معاذ د لغمان ولایت د عمر بن خطاب مرکزی دارالیتام څخه لیدنه کړې. د ولایت مقام د خبرپاڼې له مخې د لیدنې پر مهال ښاغلي معاذ د دارالیتام د زده کوونکو د لا ښې روزنې او پالنې په موخه د یاد دارالیتام مسؤل ته لازم سپارښتنې کړي. نوموړي ویلي چې د دارالیتام د ودانۍ مخې ته ساحه پخوا خامه وه او زده کوونکي ورسره له ستونزو سره مخ وو چې اوس یې د جوړولو چارې په اساسي توګه ترسره شوي. ښاغلي معاذ زیاته کړې د دارالیتام د نورو ستونزو د حل په برخه کې به هم لازمي هڅې ترسره شي. په ورته مهال د یاد دارالیتام مسؤل د لغمان له والي څخه مننه کړې چې له دارالیتام څخه یې له نږدې لیدنه وکړه، د ماشومانو ستونزې واورېدې او د ستونزو د حل او همکارۍ ډاډ ورکړ. د لغمان اقتصاد ریاست د 8 تنو مامورینو او کارکوونکو د کړنو کلنۍ ارزیابي ترسره شوه. د لغمان ولایت د ارزونې ولایتي کمیټې د ریاست الوزرا د عالي مقام د 154 ګڼه لارښوونې په اساس د لغمان ولایت اقتصاد ریاست د 8 تنو کارکوونکو
مامورینو چې په 4م 5م 8م او 8م بستونو کې پر دندو بوخت دي د کړنو کلنۍ ارزونه ترسره کړې. یا د ارزونه د اداري اصلاحاتو ملکی خدماتونو د ادارې د مسؤل مفتي محمد نسیم نومانی او د ولایت مقام د کارکونکو چارو امریت اړوند ارزیابي مدیر نصیب الرحمن جهاندوز او د کارکونکو د مستقیم امرینو په حضور کې ترسره شوه. په دغه ارزونه کې د یاد مقام د کارکونکو کلنۍ پلان، د اجراتو کلنۍ راپور او د کلنۍ ارزونې فورمې تر تحلیل او څېړنې وروسته د ارزونې کمیټې له لوري عالي وارزول شوې او د یاد ریاست د اداري او مالی مدیر ته د پاتې اجراتو په موخه وسپارل شوې. ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه تر بیا ښه وخت.